see his body. outside Pakistan دا صلاحیت یا دغه یعنی نو ما چې کوم خبر د هغې ځای نه ترلاسه کړو خپله د ملا د عبدالله د ګروپ یو کس ما ته په ټلیفون کې ویل چې نن ماسپښین د 11 بجو نه مخکې د پاکستان نه یو ټلیفون راغی چې په هغې کې د عبدالله ته هدایت ورکړل شوی چې همدا اوس باید اجمل نقشبندي د منځه لاړ شي. طالبای رقمی نیست که مسلمان باشه. مردم مسلمان از این وطن جنایتکار نیستن. مسلمان حقیقی هستن یا مسلمان نیستن. اگر مسلمان باشه هم وطن خود میکشن. خارجی رو بسیار یعنی کافر رو بسیار عزت اعلام میکنن. مسلمان خود میکشن. یا مسلمان هستن یا انسان هستن. از این وطن هستن. از این وطن نیستن، مزدور بیگانه هستن. شما یقین بکنید که ما خب مرگ داریم، لیکن مرگی که مثال به افتخار باشه. این افتخار بر اولادش است، این افتخار بر پدرش است، این افتخار بر مادرش است که به این شکل مثال بیرحمانه بگردن از این مثال تیغ بود. این یک قدر از من خود گفتم که مثال روز پیشتر از او جوان دیگر هم که دیلور بود او هم به شهادت رسید. لیکن ما بس یعنی از سایت‌های اینترنتی دیدیم که با چشم خود دیدیم که 11 نفر اینطور به شهادت میرسونن که دست پایش بسته میکنن و دست پایشون پشتون بسته، پایکایشون بسته و به گردنشون کار دیدم اندازه که با چشم خود ما میبینیم که کار کنده و همونطور به صراحت القومشون معلوم میشه، با صراحت همون انجرهشون معلوم میشه، همون فریادشون معلوم میشه، تیرک زدنهای خونشون معلوم میشه و حتی دیده میشه که از پشت سر میبره. اما تو نوجوان مردانه ایده هم به شهادت رسید. یعنی په اوله کې طالبان نه غوښتل چې اجمل مړ کړي. کله نه چې په داخل د حکومت کې د بعضو سیاسي ګوندونو لخوا نه په دولت باندې فشار راغی چې اجمل په هر قسم چې باید د طالبانو له څنګ څخه خوشي شي او د دې خطر باید تبادله صورت ومومي، لکه څنګه چې د ایټالوي خبریال په باره کې تبادله وکړه. دین یو سیاسي ایشو جوړه کړله. طالبان او آیسای د پاکستان هغوی په دې فکر کې شول چې که چېرته اجمل موږ مړ کړو نو دوی ته به دولت باندې د دې ملامتي راشي او ډېره یو غټه ګډوډي به رامنځته شي. نو هغوی فوري فیصله وکړه چې اجمل باید مړ شي. و ما هغه چې هغوی اجمل مړ کړ. Ajmal was a great journalist too. I was so impressed by him. He was so young, but I always forgot how young he was. I always thought of him as being 10 years older than he was because he was so calm and wise. He knew how to read situations correctly, and he was very honorable in how he dealt with people. He was a very, very impressive person and a very good journalist. واقعا شخصیت لایق در بخش ژورنالیستی بسیار ذکی فهمیده و به سری جای من فکر میکنم که یک
شخصی است که بسیار از سن خورده بسیار چیزا را میفهمه تا بسیار چیزا را بسیار متوجه میشد و معلوم میکرد یا زودتر میفهمد که گپ چی است در کار خود زود میرسن شخصیت عالی داشت و بسیار میگه همیشه که باش کار میکردم از او لذت میبردم از کار خود لذت میبردم تا از خود از او آدم خوب بود کل کاری از این وطن به دست قدرت های بالایی است که وطنمون آمدن چیکار اشغال کردن این میاد ظلم که میکنن اونان هر دو طرف که خریداری کردن توسط این $1 این رقم چه میگن جنایت ها رو میکنن این جنایت ها رو کل گیرن همیان میکنن توسط پول خود این دستگاه جاسوسی از مملکت ها دیگه فعال است دستگاه جاسوسی که در افغانستان فعال هستن همیان این رقم جنایت ها رو میکنن که از یانمون چی میخوان ما نمیکنن The only question in the people's mind, in Afghan people's mind, is what? The government is an Afghan government. It's the government of Afghanistan. It does not pay attention to an Afghan who is kidnapped, whose life is in danger. But a life of a Western is very valuable. I lost the trust on my government. Before, when Ajmal was alive, I was thinking that if I am kidnapped, so maybe there will be somebody would ask about me. But now I'm 100% sure that if I'm kidnapped, so I'm gone. If I'm kidnapped, so I'm gone.